سلام له خورشیده تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي د تېرې شپې راهیسې په ټول افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تاریخي اوربند عملي شوی دی. ښاغلي غني نن سهار په ار کې د اختر له لمانځه وروسته په خبرو کې وویل د سولې له بهیره قاطع ملاتړ او ملي اجماع موجوده ده او دولت د ملت د ارادې پر بنسټ چمتو دی چې په دې برخه کې مخکښ شي. نوموړي د طالبانو له رهبرۍ غړو وغوښتل چې د واقعي او دوامداره سولې لپاره د ملت ارادې ته لبیک ووایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د علماو وروستني وړاندیزونو ته آمادګي وښیي او د ملي یووالي حکومت هم د سولې پر وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. د طالبانو په رهبري غږ کوو چې د واقعي او دوامدارې سولې لپاره د ملت ارادې ته لبیک ووایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د علماو وروستني وړاندیزونو ته آمادګي وښیي. موږ د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې د ملت ارادې ته درناوی لري او وروستني بېسارې اقدامات هم د علما او د خلکو د غوښتنو په احترام سره ترسره کړي. سر له ننه د اختر تر درېیمې ورځې د افغان دولت پر وړاندې د طالبانو اوربند پیل شو. طالبانو په همدې اړه خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې چې دغه اوربند مراعات کړي او دفاعي حالت کې واوسي. د طالبانو دغه پرېکړه د افغان حکومت او ټولو هیوادوالو له تود هرکلي سره مخ شوه. تر دې مخکې افغان حکومت هم د روژې د مبارکې میاشتې له 28مې د کوچني اختر تر 5مې ورځې پورې یوازې د افغان طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان او افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې وه چې د اوربند پر مهال پر دغې ډلې خپل ټول یرغلیز عملیات ودروي خو د داعش، القاعدې او نورو نړیوال ترهګریزو شبکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. ولسمشر غني او میرمنې د کوچني اختر د رارسېدو له امله ټولو هیوادوالو ته مبارکي وویله. رولا بیبي ګل غني په ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغانان د اختر دغه ورځې له خپلو کورنیو سره په خوښیو ولمانځي. نوموړي همداراز هیلهمندي ښودلې چې تر دې وروسته په هیواد کې د جنګ جګړو او ناخوالو غږونه وانه اورېدل شي او په ټول افغانستان کې د سولې، سوکالۍ او امنیت غږونه خپاره شي. له دې سره سم په افغانستان کې د امریکې سفیر او میرمنې د اختر د رارسېدو له امله ټول افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. دوی همداراز هیلهمندي ښودلې چې دغه اختر ټولو کورنیو ته د سولې او خوښیو زیری هم له ځانه سره ولري. له دې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچ یاماماتو هم د اختر د رارسېدو له امله افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. نوموړي یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواو غوښتي چې اعلان شوی اوربند مراعات کړي او همداراز یې هیله څرګنده کړه چې دغه اوربند لا پسې وغځېږي او هغه سوله له ځانه سره ولري چې افغانان یې غواړي او حقداره یې دي. او مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم د کوچني اختر د رارسېدو له امله ټول افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي کرزي په هیواد کې روانه جګړه د پردیو د ګټو تحمیلي جګړه بللې او د دغې جګړې د خلاصون په موخه یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او دغه څو ورځنی اوربند چې په ټول هیواد کې د افغانانو له بېساري هرکلي سره مخ شوی تمدید کړي او د خبرو له لارې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره هڅې پیل کړي. نوموړي په خپل دغه اختریز پیغام کې همداراز ویلي چې پردي لاسونه غواړي د افغانانو ترمنځ په تفریقې سره خپلو موخو ته ورسیږي. نو باید افغانان هوښیار واوسي او پرېنږدي چې هیواد له دې ډېر وران او خپل عزیزان له لاسه ورکړو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.